مونږ پرون د سباره خبره کړې و د فونټ باره کې مې څو خبرې تشریح کړې وی ډیسکس اټ راځو د فونټ هایلایټ ټیکسټ ته چې آیا دا ټیکسټ څنګه هایلایټ کیږي نو ګوره کچره تاسو یو پیراګراف ټایپ واخلې که یو پیراګراف واخلې تاسو او غواړئ چې سه فار ایگزامپل د پیراګراف هایلایټ کې څنګه لکه تاسو چې په یو چیپټر کې کوئ کنه چې پای کې د ټول نه مهم ځای وي نو هغه تاسو ډېر په اسانه سره هایلایټ کولی شئ انتخابولی شئ هایلایټر تاسو را مارکر ټایپ کړئ نه او په مارکر باندې تاسو هایلایټینګ کوئ نو ګوره بس دا هایلایټ راواله او دې ځنه اني پیراګراف چې کوم دی یو په یو تاسو هایلایټ کولی شئ او چې کله تاسو نور هایلایټینګ نه کوئ نو ګوره تاسو د ډاټ باندې واپس کلیک کا نو کلر یا سه سټاپ هایلایټینګ دا هایلایټینګ تاسو اتوماتیکلی آف شي بیا عادي حالت کې تاسو سلیکشن کولی شئ که تاسو یو بل کلر هایلایټر راخلئ نو دا ټایپ هایلایټر تاسو والے وګوره اني ادر هایلایټینګ د دې په مدد سره ډېر په اسانه سره کولی شئ ډېر کسان داسي که تاسو دا سټاپ کولی نشئ اسکیپ د کیبورډ نو وخه نو تاسو اتوماتیکلی دا هایلایټ چې کوم دی آف کولی شئ د لارې نه ډېر کسان داسي چې هایلایټر دې ځنه واخلي نو دا پیراګراف چې کوم دی دا هایلایټ کیږي نه هایلایټ مطلب دا دی چې دا رنگ ورکړي کیږي نه چې کله تاسو د فایل مینیو ته راشئ بیا د آپشنز باندې کلیک کړئ نو په دې آپشنز کې په دې ډسپلی کې تاسو یو کمانډ دی شو هایلایټر مارکس که چېرې دا ټیک مارک تاسو آف کو یاد ساتئ دا هایلایټر مارک تاسو لا نشي درکولی شو کولی ته نشي که چېرې تاسو غواړئ چې دا واپس که هایلایټر مارک تاسو اپلای کوئ او نه کار نه کوي نو تاسو د فایل مینیو ته راشئ بیا دې ځینې آپشنز باندې کلیک کړئ او په دې آپشن کې ډسپلی ته راشئ دا شو هایلایټر مارکس ټیک مارک آن کا او دا اوکې کړئ ځنه نو ګوره څونه سمپل طریقې سره هغه ټول هایلایټینګ تاسو په خپل باندې ښکاره کولی شئ په خپل پیراګراف کې که تاسو د دې ټول پیراګراف نه د هایلایټینګ ختمول غواړئ نو ګوره زه به دې ډاټ باندې کلیک کوم دا به نو کلر کم نو ګوره دا ټیکسټ چې کوم دی هغه ما اتوماتیکلی ختم کړ دې لارې نه بیا راشئ ګوره د هایلایټر نه بعد چې کوم دی تاسو وګورئ د فونټ ټیکسټ دی نو یو په یو فونټ مونږ اپلای کولی شو نو ګوره که چېرته دې ټیکسټ ته زه راشم نو څونه ایزي طریقې سره زه دا هایلایټینګ نه پس چې کوم دی څه کلر ورکوم نو ګوره د ټول پیراګراف ته یا یو پیراګراف ته چې کوم دی 1 by 1 کلر تاسو کارولی شئ وګوره دې ځنه یو کلر وته ساين کا اني کلر تاسو دې پاسه ماوس وګرځوئ او یو په یو کلر تاسو دې لاغستې شئ دې پیراګراف له چې کوم دی وګوره دې کلر تراشه او دې ځکه یو کلر تاسو ساين کولی شئ دا پیراګراف انتخاب کړئ ځنه او دې ځکه تاسو یو کلر اساين کولی شئ نو دې لارې نه 1 by 1 چې کوم دی مونږه س کلرز اپلای کولی شو او که دا ټول کلر تاسو خپل عادي حالت تراولې نو کنټرول ا سره دا ټول انتخاب کا او راشي دې څنګه وګورئ سو کې دا کلر تاسو 1 by 1 چې کوم دی وګورئ اتوماتیک کې نو تاسو ته بلیک کلر کې خود به خود دل درکې بیا دې ډاټ تراشه او بس وګورئ تاسو را مور کلرز دي نو وګورئ اني ادر کلرز تاسو دې څنګه اغستې شي نو چې یو کلرز اوکې کما نو 1 by 1 دې څنګه اغستې شم او بیا دې څنګه دې ډاټ تراشه او دلته وګورئ دا کلر اتوماتیک کا نو دا کلر تاسو واپس کوم دی خپل عادي حالت تراوستې شي بیا دې ډاټ تراشه وګورئ دې څنګه په مور کلرز کې تاسو را کسٹم کلرز دي د کسٹم مطلب دا دی چې دې څنګه اني ټایپ کلرز اغستې شم وګورئ ته یو کلرز اخلم دا وو کې کما نو چې کوم کلر تاسو اغستې ما به اپلای شو کنه وګورئ کلر دې څنګه واخلې د مور کلرز تاسو راشه نو کسٹم کلر باندې چې کوم کلر تاسو اخلئ نو ګوره یو په یو کلر دې څنګه الریډي بلیک او چې کله تاسو اوکې کینو ما کلر تاسو لا خود به خود دل درکې بیا که تاسو وګورئ د کلرز تراشه نو که زه دا کلر دې شکل کې نه غواړم اتوماتیک کلر تراشه واپس چې کوم دی تاسو دا کلر دې طریقې سره عادي حالت تراوستې شي زه به یو پیراګراف والم او دا غي څه کلر تاسو ته به زه شو اپ کم داسې ریلی سمپل نو ګوره زوس د کلر تر اعظم پدې کې زبردست کلر چې کم دی ګریډینټ کلر زه ګوره سنگ ټایپ کې تاسو اغستې شي مور ګریډینټ تراشه دي زینا او پدې مور ګریډینټ کې تاسو نو فیل دی لکه عام عادي حالت کې سالید فیل دی پدې کلر کې ګوره سنگ ټایپ کلر اخلي نو زه دا ټایپ کلر لما لګه ترانسپیرنٹ کدلتا نو ګوره لګه اخیر کولم شه دا سه ګوره سونه ایزي طریقې سره یا چې کم دی ګریډینټ فیل اخلما تاسو د دې شکل کې درکې یو قسمه وي چې مختلف کلر را ترا کنو ګره دې زنه تاسو یو کلر چوز کا او کم شکل کې اخلي پات شکل کې اخلي یا ریډیل یا لینیئر کم شکل کې تاسو اخلي 1 by 1 ریډیل اصل کې ګول شکل ته ویل کیږي بیا پدې کې تاسو کلر هم اساين کوي دا کلر کلیک کا او دې زنه وګوره اني ادر کلر راغستې شي لکه دې لزم بلیک کلر ورکوما
دی بل لزه دې زنه ګوره ز ریډ کلر دې کې ساين کوما او دی بل لسه any other color کم چې تاسو چایس دی 1 by 1 دا کلر وته زه ساين کولای شم یا any other color که تاسو بل کلر اضافه کول غواړئ نو ګوره دې کې تاسو any other colors ور کولای شئ وګوره دی بل باندې کلیک کې دې کې یا دې کلر تراشي نو دله تاسو یو بل ټایپ کلر ور کلیک کړه ټایپ نو مطلب دا دی چې وګوره مختلف قسمه کلر تاسو ور کولای شئ کله کې اخیره کول تاسو غواړئ نو 1 by 1 وګوره دې لمغه دا کلر داسې ور کولای شو نو دا وګوره تاسو different types of color چې کوم دی Microsoft Word 2013 کې دا زبردست options دي چې 1 by 1 دا کلر موږ دې ځکه ورکول شو کچره تاسو نه یو کس تاسو دې چې نه عادي حالت کې راکا نو واپس ته تراشو د اتوماتیک کلر دې ځنه واخلا نو دا کلر به تاسو له عادي حالت کې درکې ګوره کما دې کس چې عمودي ټول کلر را تراکا لکه دیلا د لګ زیل یو کلر ورکا دی بل کلر ورکا څنګه چې ما اوس الریډي ورکا دی د پیراګراف تا نو که زه دا ټول ټیکس دې ځنه انتخاب کما او زه د کلر ترازما نو یاد ساته زه دې له اټ ټایم دا لګ زې نشم انتخابولې نو که تاسو دا لګ ایریا چرته انتخابوي کنه نو د کیبورډ نه تاسو الټ کیو نیسا او چې کلم الټ کیو نیسو نو دا لګ ایریا چې کوم دا وګوره دا د شکل سره سکا دا انتخاب کا باس بیا الټ کی دې زینو نیسا دا واپس انتخاب کا نو ګوره دې زنه اني ادر ویلیو ته انتخابول شي بیا دا لګ ایریا انتخاب کا نو ګوره کزه د کلر تراشمه نو مختلف قسمه کلر دې زنه غستې شم نو په الټ سره الټ کی چې کله تاسو نیولې تاسو کولای شئ چې عمودي شکل کې مایکروسافټ ورډ کې څه په کلر کې څه چینجز راولې که الټ نیولې دا تاسو ټول پیراګراف انتخابيږي او د دې لارې به تاسو کلر اپلای کوئ بیا ګوره کچره تاسو د فونټ ترای نو دا غي سیم هر څه دي او مغه سمال کیپس او مغه فونټ دي نو څه نشته دي په دې کې صرف دا سیټ از ډیفالت چې کومه دا مختلف دي سیټ از ډیفالت مطلب دا دی لکه دې ځنه سایز اخلم 72 سیټ از ډیفالت تراشو دا اپلای ډاکومېنټس بیسډ اون دیس ټمپلیټ اوکې کا نو چې تاسو آینده کې څومره ټیکس اخلي نو خیر هغه چینج کیږي نه خو دې دا فونټ او دغه یادې چې تاسو دایمي اغستې شي کنه دا مایکروسافټ ورډ کې یاد ساتي جو فایل دی کنه دا خبره ذهن کې یاد وساتئ there is a file that is called normal.m normal.m دا یو فایل دی چې دا د مایکروسافټ ورډ هارت دی هارت it's a heart of Microsoft Word and do you know it چې د مایکروسافټ ورډ نه کدا فایل چرته لاړ ډیلیټ شو د مایکروسافټ ورډ یو کمانډ هم تاسو سره کار نه کوي او دا کوم ځای کې پروتي دا موږ یاد ساتئ دا د پرمننت چینجز لپاره د پرمننت چینجز راوستو لپاره مایکروسافټ ورډ کې موږ دا فایل همیشه لپاره یاد ساتو we do remember this file ولی کچرته زه یو دایمي تغیرات مایکروسافټ ورډ کې راوستل غواړم نو دا غي لپاره به دا normal.m دا څه شی دی it's a template دا یو ټمپلیټ دی او ټمپلیټ وته ځکه ویل کیږي چې دا مایکروسافټ کمپنی نه ریډی میډ راغلی دی it came ready made from Microsoft Office Microsoft company او دې د پاره استعماليږي چې زه یو تغیرات دایمي راولم په مایکروسافټ ورډ کې دا یو مثال درکم دا په کوم ځای کې پروتي دا په ډیولپر ټیب کې پروتي نو بیا ما سره د دې دا د سیټ از ډیفالت دا دې ځای کې پروتي نو بیا ما ته په فونټ کې د سیټ از ډیفالت چې کومه ضرورت ماته نشته دي لکه زه یو فونټ اخلم چې هغه څومره فونټ نو که زه والم سیټ از ډیفالت یا یو فونټ والم دا مې اوکې کو نو هغه فونټ چې کوم دی هغه ما سره چینج کیږي نه ډیفالټیشن ما سره چرېم نه کیږي نو د دې آیډیا تاسو له درکمه پرمننت چینجز به څنګه راولي ګورې یعنی مخکې ډېر کسانو داس یو سیټینګ کړی کنه چې کله مایکروسافټ ورډ خلاصي نو پای کې وتا دایمي او ټیکسټ وته لیکلي په خپل یو ټیکسټ راشي لکه ویلکم مایکروسافټ ورډ تاسو یو ټیکسټ ټایپ به لیکلي نو دا غي طریقه موږ سره دا چې وګوره که تاسو دا ډیول پر تاسو رفل الخکاری که دا ډیول پر تاسو رینو فایل مینیو تراشه بیا دی آپشنز باندې کلیک کا کسٹمائز ریبن تراشا او دې څنګه ګوره شو ډیول پر ټیب ان ریبن نه کدا ټیک مارک تاسو لری کو یاد ساتي دا ډیول پر تاسو نشي درکولې او کدی فایل مینیو تراله او دې څنګه آپشنز باندې کلیک کې نو ګوره دې دلته دی واپس دی کسٹمائز ریبن تراشا او دا وګوره دا شو ډیول پر دا ټیک مارک آن کا او دا دې څنګه اوکې کنه وګوره تاسو لږه ډیول پر ریبن دې درک دا ولې زدا کمانډ آن کوما ځکه چې ما سره دې ځکه دا سیټ از ډیفالت کار نه کوي یو قسمه ته وی چې مایکروسافټ ورډ ز کلم خلاص کما نو پای کې د ما سره سایز سومري پای کې 28 ما سره د فونټ سایز وی او د قصه فونټ نیم د ما سره سی هغه د ایریل راوندډ امټي بولډ دی نو زه خو کداغه تزنیم راغلی
یاد ساتئ نو دا تغیرات چې کوم دي زه دایمي مایکروسافټ ورډ کې نشم راوستي. هی وی ګو را به تاسو د ډیولپر ته چې کله دا ډیولپر تاسو راولئ نو د ډیولپر دراتګ نه پس چې کوم دی تاسو په ډاکومېنټ ټمپلیټ ته راشئ او په ډاکومېنټ ټمپلیټ کې تاسو دا نارمل ښکاري کنه د اټیچ ته راشئ او په دې اټیچ کې وګورئ دیس از ا نارمل ون نو رائټ کلیک کا او دې نه پس تاسو دلته کې پراپرټیز ته راشئ او د پراپرټیز نه پس چې کوم دی وګورئ دا لوکیشن نه دی دا کاپی کا او د کاپی and go back cancel and then cancel and then cancel دا ما cancel کو دا می close کدلتا do not save دام close کو وګورئ دلته close and don't save وګورئ دا می close کو دا غینه پس چې کوم دی this PC تراشه او په this PC کې زدي ځکه وته هم چې وګورئ رائټ کلیک کا او دې ځنه پیسټ کو ګورئ پات ما پیسټ کو I copy the path from the developer tab from document template and I paste it here دلته مې دا پیسټ کو دا انټر کا دا غینه پس چې کوم دی وګورئ تاسو مختلف قسمه ډاکومېنټس سره شته خو نارمل بیات ساتي this is کته دا ډیلیټ شو یا ساتي you lost everything in Microsoft Word and you go after install Microsoft Office again کتا سو دا لاړو ختم شو Microsoft Office به واپس انسټال وي otherwise Microsoft Word بتاو سره کارو نه وکړي د سره so not right click په دې باندې ډبل کلیک هم پیونه کې تاسو که ډبل کلیک کوئ نو بیا به تاسو نیو خلاصيږي open ته راشي after open the open نه بعد چې کوم دی تاسو به د opening نه پس سمو کې زبدیلا یو سایز ولا زیاتوما give me the size say 26 and give me this font like Arial rounded empty bold دا مې واغسته close کې دي سره but this saving نه غواړي واپس Microsoft Word خلاص کا you will see امک Arial rounded empty او سونه سایز یې غسته دی 26 as a correction welcome Word class and this change is being made permanent ठीक है ना दा चेंज कम दे मासरा परमानेंट او وجر تزي واپس आधी हालत करा वाळन वापस आधी हालत कसे डेर चेंज कमा वगैरह दे डॉट तराला मोदा में 12 को और देज एन एरियल राउंडेड एम्प्टी पजे में कैलिब्रेट को ब्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लोज कमा ब्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तरालम द सेम चेंज विल कर ओमेगा 26 या इट्स डिफॉल्ट या सादे के चरेचा पुडुंबिजल बांध द नॉर्मल डॉट डॉट एम्प्टी नॉर्मल की चा तगीरात रावस्ती नॉर्मल टेम्पलेट की बिया बता सर द फॉन्ट द डिफॉल्ट बता सर कार न बकी दे सर इट विल नॉट वर्क हियर अब बता सर कार न की गोरे परमानेंट चेंज सिंग राजी हाउ डू वी गेट परमानेंट चेंजेस दरला गोरे परमानेंट चेंजेस सिंग कीगी तगीरात सिंग जवाड़म ची अर्जल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्लासोमा मात दे वेलकम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड योर टेक्स्ट दिल तरासी नुसिंग बकोमा ओमागा मेथड दे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड तराशा जान से रिलैक्सेन किया दुसाते गो बैक डेवलपर गो बैक डॉक्यूमेंट टेम्पलेट और पदे चकला क्लिक के बेता सो करे दे अटैच तराशे कम टू अटैच दे अटैच तराशा और पदे अटैच के नॉर्मल बांधे राइट क्लिक का एंड द राइट क्लिक न पश्च कम दे प्रॉपर्टीज तराशा अगर दा लोकेशन ता तखकारी कना दा टोल देज इन अ कॉपी का and then go back cancel kavas and then cancel and then close biarashi ogure this PC ta or this PC na pas kam de ogure de ke bas right click kama or da paste kam wapas enter ka the enter na pas kam de right click on this normal and then click on open da open wakhla da open ka so der kom welcome word class bas da tek samatos da mira kai कचरे तासु दा क्लोज को तासु ने सेव ओगोस्त सेव चिदा सेव का मतलब दा गलत थे और को सेव यो नगस्तो दा तरीका तासु टिकता सो here we go माने आस्किंग गोने कचे वाला सेव का तासु ने सेव ओगोस्त दा तरीका तासु टिकने दा वापस राश माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ता here we go you can see welcome word class दा बतासु ला परमानेंट जी दा गार्डी जिना शो करता वाले द सिंग कम जेना दा डेवलपर जक देजे ने ओपन कम नो अटैच की गिदा मुसरा नकी पॉसिबल न दे दा ओपनिंग न दे मुसरा दा अटैच दे दा द कस्टमाइजेशन द पार इस्तेमाली कले च मुंगा से कस्टमाइजेशन यूज एक टेम्पलेट की स्टोर करी कना बिया मुंग कवली च दे सर अटैच को टोलर सर ला खत्म की एनी डॉक्यूमेंट मतलब दा रे उसको डाटा सो खत्म के रीजन ऑफ कोर्स यू कैन
بټ که تاسو نیو فایل والے بیا به تاسو لایک درکړي ویلکم ورډ کلاس او کنه تاسو پرمننٹ ختمول غواړئ نو دایمي به څنګه ختموي واپس په تاسو مغز اعتراض go back to this PC او دې کې وګوره په دې this PC کې رائټ کلیک کا د پیسټ تراشه او دا انټر کړئ سینا به دا نه پس نارمل باندې رائټ کلیک کا اوپن تراشه او په دې اوپن کې وګوره دا ټیکس دې نه ختم کا او دا د کلوز کا باس کلوز کا دا بلم کلوز کا وګوره دلته کلیک په دې فایل باندې واپس په تاسو له مغه عادي حالت کې هغه ټیکس راځي هر زما هیڅ دوګستیو ماډي تنګوس په دې کلاس راشي دې ټوللی تاسو لکه زه صحیح ده